پلازمینه کابل کې د برېښنا خدماتو پیاوړتیا او ډاډمنتیا په موخه د کابل برېښنا ریاست لپاره ملا احمد اخوند د نوي رئیس په توګه په دنده وګمارل شو. د دې نوې ګمارنې په تړاو د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا درانه مقام حکم د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي ولوست. بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل برېښنا ریاست د رئیس د ټاکلو په حق له د ریاست الوزرا د مقام حکم. د ریاست الوزرا مقام د لزومدید او کابل برېښنا ریاست د چارو د ښه سمون او نظم په موخه محترم ملا احمد اخوند د حاجي علي احمد زوی د کابل برېښنا ریاست د رئیس په توګه د مولوي حکمت الله اخوندزاده پر ځای ټاکل شوی دی. له الله تعالی څخه ورته د ښه توفیق غوښتونکي یو. وسلام. الحاج ملا محمد حسن اخوند، رئیس الوزرا. د کابل برېښنا نوي رئیس پیژندنې مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت تجارتي رئیس عبدالرحمن رحماني او د دعوت الارشاد رئیس مولوي حبیب الله حنفي هم ویناوې وکړي. په 8 بجې راځو نو تر 4 بجې دا د مو وخت خرڅ صاحب په دې باندې چې بل شي کوي، هر کار د امیر د اجازه نه بغیر کوي، ته د خپل معاش حرام ده او د امیر د اطاعت نه بغیر چې ته په اطاعت کې نه د خپل عبادت د خدای تعالی نه قبلې کان. د موږ مسیران په خپل پاک قلم په ډېر ښه نیت باندې موږ او د امارت ټول مسؤلین مختلفو مسؤلیتو ته لیږي. د موږ مسؤلیت د الله تعالی په نزد او د ولس په وړاندې او د خپل مسؤل په وړاندې دا ده چې موږ که محققو خدمت په هغې اداره کې وکړو. دا یادونې وړ ده چې ښاغلی ملا احمد اخوند د کابل برېښنا پخواني رئیس مولوي حکمت الله اخوندزاده پر ځای په دنده وګمارل شو.